السلام علیکم دوستانو. زموږ دعاګانې ولې نه قبلیږي؟ یو وار ابراهیم بن ادهم د بصرې په بازار تیریدلو چې خلک د هغه شاوخوا راتاو شول. پوښتنه یې ځینې وکړه: الله تعالی په خپل کتاب کې فرمایلی دي تاسو ما یاد کړئ، زه ستاسې دعا قبلوم. خو موږ یې له وختونو راهیسې یادوو او زموږ دعا نه قبلیږي. ابراهیم رحمه الله ورته وفرمایل: ای د بصرې خلکو، ستاسو په زړه کې 10 څیزونه مړه شوي دي. اول، تاسو الله تعالی پیژندلی دی خو د هغه حق مو نه دی ادا کړی. دویم، تاسو د الله تعالی کتاب وایئ خو په هغې باندې عمل نه کوئ. دریم، تاسو د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره د مینې دعوې کوئ خو د هغه سنت پرېږدئ. څلورم، تاسو له شیطان سره د دښمنۍ دعوه کوئ خو په کړو وړو کې د هغه سره موافقت کوئ. پنځم، تاسو وایئ چې موږ جنت خوښوو خو د هغه لپاره کار نه کوئ. شپږم، تاسو وایئ چې موږ دوزخ ته له تلو څخه ویریږو خو تاسو د هغه لپاره تیاری نه کوئ. اووم، تاسو وایئ چې مرګ حق دی خو د هغه لپاره تیاری نه کوئ. اتم، د خپلو مسلمانانو ورونو او خویندو غیبتونه لټوئ، تل په هغوی پسې تبلیغات کوئ، خپلو عیبونو ته مو پام نه وي. نهم، د خپل رب نعمتونه خورئ څکئ خو د هغه شکر نه په خوله سره او نه په زړه سره ادا کوئ. لسم، تاسو خو خپل مړي ښخوئ خو د هغوی له ژوند او مرګ نه څه زده کړه نه کوئ. مننه دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. که موږ نن سبا هم وګورو نو رښتیا هم دا کارونه په هر مسلمان کې شتون لري. الله تعالی دې موږ ټول مسلمانانو ته د نیکې لارې هدایت وکړي. په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي. له نورو همدغسې په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ.